له ملا برادر څخه د محمود خان اسکزي تازه غوښتنه. آیا طالبان به د محمود خان اسکزي غوښتنه ومني او که نه؟ محمود خان اسکزي طالبانو ته څه مشوره ورکړې ده؟ نور جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم. د پښتونخوا د عوامي ملي پارټۍ مشر محمود خان اسکزي له طالبانو او په خاص ډول د دوی له یو منځلاري مشر ملا برادر څخه غوښتي دي چې د افغانستان د قضیې د حل لپاره په عاجل ډول لویه جرګه جوړه کړي. ښاغلي اسکزي دغه راز ویلي چې لویه جرګه دې په افغانستان کې د ټولو لوریو په ګډون د یو پراخ بنسټه نظام جوړېدو ته زمینه برابره کړي. نوموړي خبرداری ورکړی چې لویدیځ او په ټوله کې بهرانیان د خپلو موخو لپاره په افغانستان کې د جګړې دوام غواړي او نه باید د دې غوښتنې د عملي کېدو لپاره فرصتونه په لاس ورکړی شي. ښاغلی اسکزي همدا شان له طالبانو غوښتي چې ملي بیرغ ته درناوی وکړي او د خپل تنظیمي بیرغ تر څنګ ترې د هیواد د ملي بیرغ په توګه ګټه واخلي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. دوی نه ورته غوښتنې ډېرې شوې دي خو طالبانو لا ټول ګډونه نظام جوړېدو او د واک د ټاکلو د سرچینو په اړه وضاحت نه دی ورکړی. پرون د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر چاوش اوغلو هم په بیا ځلې ډول ترکیې د طالبانو بللی لوړپوړی پلاوی وهڅاوه چې هم ښځینهو ته د کار او زده کړو طلب کړی حق بیا ورکړي او هم ټول ګډونه نظام جوړېدو ته غاړه کېږدي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.